السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته فیسبوک لپاره 15 نوي بایو ډیزاین مې درته راوړی. د دې مکمله طریقه در زده کوم، د دې ډاونلوډ کولو طریقه در زده کوم چې دا بایو به تاسو بیله بیله څنګه کاپي کوئ. نو تر ټولو اول خو دوستانو دلته کې ګورئ، تاسو دا ډیزاین ګورئ. همدارنګه 15 ډیزاین دي، بالکل نوي دي په یوټیوب فیسبوک کې. نو دا ډېر ښایسته ښکاري. دوستانو که چېرته مو دا ډیزاین خوښ شو، هیله در څخه کېږي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره ضرور لایک کړئ. که چېرته دا ویډیو د فیسبوک څخه ګورئ، هیله در څخه کېږي دا ویډیو حتما له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. نو دوستانو دا ډېر ښایسته بایو 15 ډیزاین دي. ویډیو شروع کوو. د دې نه مخکې دوستانو که چېرته تاسو په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ. نو دوستانو اول به تاسو دا بایو ډیزاین په خپل موبایل کې څنګه ورکوئ، د دې لینک نه دا ټوله بایو 15 واړه ډیزاین به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. ګورئ دلته کې کپي کول خو بالکل اسانه طریقه ده. که دلته کې اوس موږ تاسو داسې ډسکرپشن وي، نو ډسکرپشن کې به هم تاسو ته داسې راځي، په ډسکرپشن کې به هم تاسو په دې طریقې سره ګوته پرې نسئ. زه اوس تاسو ته درښیم. دلته کې موږ تاسو یو ډیزاین خوښوو، مثلا دا ډیزاین مو خوښ شو، دلته کې به تاسو ته ښکاري په دې ډیزاین باندې مو ګوته ونیوه، دې طریقې سره لاندې رالو، دا به سلیکټ کوئ. ګورئ دا 4 نمبر ډیزاین دی، نو دا به 4 ډیزاین پورې دې طریقې سره به سلیکټ کړئ. هغې وروسته به کاپي کړئ. د کاپي کولو وروسته ګورئ د یوټیوب ډسکرپشن څخه بایو څنګه کاپي کړو، دا طریقه په دې ویډیو اخر کې در زده کوم. دا ویډیو تر اخره ګورئ. دوستانو کله مې چې دا ډیزاین کاپي کړو، تاسو به راشئ فیسبوک ته. په فیسبوک کې به دلته کې ایډیټ پبلیک ډیټیل اپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې اپشن باندې کلیک وکړو، ګورئ دلته کې بیا تاسو ته ایډیټ لیکلی وي دا بایو کې، یا به تاسو لیکلی وي، تاسو ته لیکلی وي چې ایډو. که چېرته مخکې نه په دې ځای کې بایو نه وي، نو تاسو ته ایډ اپشن درکوي. که چېرته مخکې نه بایو وي، نو تاسو ته ایډیټ اپشن درکوي. په دې ایډیټ باندې کلیک وکړئ، ایډیټ یې کړئ. که چېرته وینو نه وي، بیا تاسو ته ایډ اپشن درکوي، داسې خانه به تاسو ته درکوي. دلته کې به همدغه ډیزاین چې کوم دی دا ور پسټ کړئ. هغې وروسته دلته کې یو نام دی، تاسو به د خپلې خوښې نام ورکړئ. د کوم نام چې تاسو ورکول غواړئ هغه نام به پکې ورکړئ. هغه چې 15 انچي وي دوستانو، 15 انچونه زیات به نه ورکوئ. دلته کې مو چې کله دغه 15 انچي خپل نام ورکړو، هغې وروسته بره تاسو ته سیو اپشن درکوي. په سیو باندې به کلیک وکړئ. څه نه څه انتظار به ورته وکړئ. ګورئ دوستانو دلته کې د ډیزاین داسې ښکاري، خو دلته کې تاسو ته داسې ښکاري. 15 ډیزاین دي، نو هر یو ډیزاین دی بل نه ښکلی دی. ګورئ دلته کې د ډیزاین ورکول، د بایو ورکول خو په دې طریقې سره شول. اوس ورځو دوستانو چې دا ډسکرپشن څخه موږ څنګه کاپي کړو. بهي اسانه طریقه ده. ګورئ کله چې تاسو زما همدا ویډیو ګورئ، د دې لینک به تاسو کاپي کړئ. که څنګه چې تاسو زموږ چینل په سرچ کې هم لیکلی شئ، کوم ځای کې وای، نو دا ټیکنو پښتو چینل ته راشئ. دا ویډیو چې تاسو د کوم ځای نه ګورئ، دې چینل ته راشئ. دلته کې د همدا ویډیو باندې کلیک وکړئ، همدا ویډیو وګورئ. همدا ویډیو کتو سره به تاسو په هغې درو ټکو باندې کلیک وکړئ، شیر باندې به کلیک وکړئ، کاپي به کړئ. یا د ویډیو نه د ویډیو لینک کاپي کولو دوهمه طریقه هم در زده کوم دوستانو. ګورئ دوستانو دا ویډیو د په دې شیر اپشن باندې کلیک وکړئ، کاپي لینک درکوي، دا به کاپي کړئ. هغې وروسته به تاسو راشئ کروم بروزر ته. بهي اسانه طریقه ده. ګورئ دوستانو دلته کې به تاسو په فیسبوک کې نوی ټیب آن کړئ. د بروزر په سرچ کې به همدا ویډیو پسټ کړئ. پسټ کولو سره به سرچ کړئ، درته را به شي زما همدا ویډیو. دلته کې به اوس تاسو ته ښکاري. د دې ویډیو راتلو سره ګورئ دا تاسو ډیسکټاپ ورته همداسې هم تاسو ګورئ دا ټایټل ګورئ، په دې باندې چې کلیک وکړئ. اوس د دې ویډیو خو بالکل ډسکرپشن نشته دلته کې، خو کله مو چې په دې ځای باندې کلیک وکړو، همدا ټوله 1 2 3 4 5 بایو ډیزاین به درته راشي. په هغه کې مو چې کوم یو ډیزاین خوښیږي دوستانو، په دې طریقې سره ګوته پرې ونیسئ. که څنګه مې چې دا لیکنه سلیکټ کړه، په دې طریقې سره هغه ډیزاین سلیکټ کړئ او بیا کاپي کړئ. په دې طریقې سره یې په تاسو چې کوم دی په اسانۍ سره کاپي کولی شئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي، هیله در څخه کېږي ویډیو لایک کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.